السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پښتو ژبه د مایکروسافت پاورپوینټ 2024 عملي زده کړه. ګرانو زده کوونکو، نن دوهمه ورځ ده. را به شم پاورپوینټ پروګرام به خلاص کړم. رن کې به موږ څه شی ولیکه؟ پاور پی ان ټي. چې اشتباه پاورپوینټ ونه لیکئ، پاور پی ان ټي به ولیکو. پاورپوینټ پروګرام به خلاص شي. په دو باندې موږ په تفصیل سره خبرې وکړئ. اکاونټ کې موږ څه کار کولی شو؟ لیدلی شو چې زموږ افیس ورژن څو ده؟ 2024 ده. او اپشن کې بعضې سیټینګونه دي چې موږ له دې نه سیف. ګورئ، آټو سیف ریکاوري دا په دې معنا چې اول ځل به خپل فایل سیف کوئ. زه دا سلایډز دلته راشم، دلته بلینک پریزنټیشن کلیک کوم. دا زه لیکم چې ویلکم ټو، دا یې باید لاندې نوشته کوم، افغانستان. دا زه سیف کوم. کنټرول اس چیرته؟ ډیسکټاپ کې راته سیف که. داسې که چیرې دلته راشو اوس چیرته؟ آپشن ته. دلته ورته وایو چې سیف ته آټو سیف د ده زه یوه دقیقه کومه او دا اوکې کوم. دا په دې معنا چې هر یوه دقیقه بعد دا به خپله ذخیره کیږي. که چیرې برق یو دمي لاړ شي په کمپیوټر یا په لاپټاپ یا ګل شي، نو دا به تیار هلته یا به ریکاوري یا به خپله آټو سیف شوی وي. ګورئ، دلته ډیری اپشن موږ څه لرو؟ تکراري لري. مثلا دا زه څه کار کوم؟ ګوره کاپي کوم. د بل سلاید د اضافه کولو طریقې ګورئ، دلته ګوره نیو سلاید. دلته چې کلیک ګوره مختلف دي. که چیرې داسې معلومات ته لیکئ، ګورئ چې دلته ګوره عنوان وي، دلته ګوره بل د لیکلو ځای وي، عینا لکه دا. زه اوس دلته نیو سلاید کوم، کلیک کوم. ګورئ وملیده، دلته عنوان ده، دلته متن به یې لیکو. زه لیکم مثلا انګلیش بوکس، انګلیسي کتابونه. دلته لیکم څه شی؟ لیټس ګو کتابونه دي. فیملی 1، فیملی 2. بل مثلا لیکم چې امریکن فایل 2. دا کتابونه دي. اوس که چیرې بل سلاید غواړم، هغه هم په همدې ډیزاین کې چې دلته عنوان وي او دلته معلومات یې ولیکم. دلته نیو سلاید ګوره دا به کلیک کوم. ګورئ، که چیرې دا ډیزاین غواړئ، که چیرې دا ډیزاین، او که چیرې دا ډیزاین غواړئ، ګورئ څه نوشته؟ ټو کانټینټ، څه معنا؟ دوه محتویات لرونکی سلاید. دا کلیک کوم. ګوره وملیده، دوه محتویات لرونکی سلاید. بیا دلته راشم. ګورئ دلته څه شی ده؟ کمپریژن په دې ډیزاین باندې ده. ګورئ ټایټل اونلی، که چیرې داسې یو تنها عنوان ورکوي او بلینک بیخي به سپین اوسي، او کانټینټ ویت کپشن، داسې ډیزاین، داسې ډیزاین. نظر ته ګوره وینئ، نظر ته هغه سلاید و معلومات ته کولی شئ چې نوی سلاید دلته اضافه کړئ. ډوپلیکیټ سلیکټډ سلاید، دې ته دې ځای نه ډیزاین هم ورکولی شوی. ټول سلایډونو ته ډیزاین نه موږ داسې ډیزاین هم ورکوو. وینئ داسې. بېرته به راشو دلته. دې ځای نه کولی شي چې دا سلاید ډوپلیکیټ کړي. مثلا دوه ځایه دې پکار ده. یا مثلا عینا همدغه لیکل غواړي فقط امریکن فایل 2 به دلته طریقه. دا که غواړي کاپي کې، بیا به څه شی کې؟ ګوره ډوپلیکیټ سلیکټډ سلاید. ګوره وګوره، ډوپلیکیټ یعنې کاپي. ګوره دا دویم سلاید، دا دریم سلاید. اوس پکې دواړه یو شی دي، کولی شي دې کې تغییرات راولي. ډوپلیکیټ سلاید باندې پوه شوئ. او سلایډز فرام آوټلاین، دا کولی شي چې له بل پریزنټیشن نه ته سلاید راولي. ګوره چیرته ده؟ ورته وایم ډي ډرایو کې
دلته بل پریزنټیشن به نه لرم زه که زه دلته آل فایل کمه ښه اوس به ډي ډرایو کلیک کړم دا ده صحیح ده دلته به څه شی ورته کوئ آل فایل څه معنی یعنې له ټولو فایلونه کولی شم چې زه یو معلومات راولم زه ورته وایم چې دا CIT2 دا به زه راولم دلته مو لیده ګوره هغه مکمله ډیټا ما له بل پریزنټیشن یا بل پاورپوینټ پروګرام نه ما راوسته هم لیده نو له دې ځای نه کولی شو کولی شو چې له دې ځای نه هم معلومات له خارجي فایل نه راوړو یعنې بیروني فایل نه براوز ته راشم زه به دا کنټرول ان کم کنټرول ان څه کار کوي نوی پریزنټیشن دلته به راشم ریوز فایل ریوز څه معنی دوباره استفاده کول دلته ګورئ هدف مې دا ده ښه چې تاسې پوه شئ له دې ځای نه موږ کولی شو چې له هر پروګرام نه موږ ډیټا راولو ګوره زه به بیا لاړ شم دلته به زه څه شی کومه آل فایل کلیک کومه دلته به زه دا پیره څه شی کوم بوک وان دا به زه خلاص کوم چې دې کې څه شی دی دا ډیټا ما د کوم دې ځای نه نه راځي کولی شو چې یو ورد فایل اوسي ډاکومنټ اوسي بیا راتللی شي دا څه شی دی ګورئ فرق یې دا ده ښه چې دې ځای نه ګوره سلایډز فرام آوټلاین آوټلاین یعنې بیروني پروګرام نه هم موږ ډیټا یا معلومات راوستلی شو او دې ځای نه تنها څه کار کولی شو پریزنټیشن نه ډیټا راوستلی شو ګوره تنها پریزنټیشن به ماته ښیي ولیده کوم سلایډ غواړئ د دې نوم نه یم تاسې پوهیږئ ګوره سلایډ څه معنی سلایډ که تنها کوم د خوښې سلایډ راولې ده ګوره ډبل کلیکه دا راغی هغه بل څه کار کوه ټوله ډیټا به یې انتقالوله او دا څه کار کوي هر د خوښې سلایډ چې غواړي هغه اضافه کوي نور به بېرته کلوز کړي په دې باندې وپوهېدئ نیو سلایډ باندې همدا رقم که چیرې غواړئ لیاوټ تغییر کړي ګوره دا کلیک کړي ودلید د دې لیاوټ موږ څه کړه تغییر کړه مثلا دا کلیک کړي هم لیده لیاوټ څه معنی چهره ظاهري چهره د دې سلایډ موږ تغییر کړله کولی شي دا کلیک کړي وینئ خو دا کار کوشش کوئ چې مخکې له دې چې ډیټا ولیکئ اول سلایډ ورته انتخاب کړئ چې په کوم ډیزاین دا جوړوئ ګوره مخکې که موږ ورته جوړ کړو ګوره داسې ګډ وډ به راځي او که چیرې بعضې تغییرات موږ راولو او دلته به زه راشم دا به زه د دې رنګ به داسې کړمه بولټ به کړمه او که چیرې ریسیټ ووهو ګوره بېرته به عادي حالت ته راځي همدا رقم که چیرې دې ته موږ داسې ډیزاین ورکوو ګوره دې ځای نه به راځو دې ځای نه ګوره مختلف ډیزاینونه دي هر یو چې کلیک کوئ دا موږ وورد اکسل اکسس پروګرام کې ویلې دي دا په یاد مو ده داسې ډیزاین یې واخیست که چیرې غواړئ چې بولټ کوئ شرکټ یې څه شی ده لاندې ښیي کنټرول بي ګوره لږ بولټ شه ایټالیک شه وینئ ایټالیک د څه یعنې خط په لږ کوږ لیکل کېږي کنټرول آی شرکټ ده او دا څه ده انډرلاین لاندې به خط لیکي د دې شرکټ څه ده کنټرول یو ټکس شادو شادو څه معنی آفرین شادو سایه یا سوری ګوره داسې لږ ډېر معمولي فرق راځي او داسې کار کوي دا به مینځ کې به داسې خط ورکړي دا به انتخاب کړو یا دفعه فرق باندې پوهېږئ لږ لږ او داسې کار کوي مینځ کې خط ورکړي دې ځای نه هم ګورئ
دا مونږ ویلي دي ګوره سنټنسز کیس څه معنا زه به د دې لیاوټ تغییر کړم ورته وایم دا ښه نیو سلایډ کې به زه ولیکم شی به ولیکم افغانستان دا زه ډبل کلیک کوم ګورئ دلته زه راشم که چیرې دا لوور کیس شي ګوره ټول به په کوچني توري نوشته شي ټول به په غټ توري نوشته شي او دا څه کار کوي که چیرې یوه جمله وي چې څو لغاته وي نو اول توری به غټ توری شي او دا اول توری به کوچنی او دا سنټنسز کیس څه معنا یعنی د ګرامر اصول به مراعاتوي یعنی که جمله که جمله شروع وي نو شروع توری به په غټ توری وي دا د موږ د نن ورځې درس چې بیا ویډیو هم طولاني راځي سوال پوښتنه نه لرئ